مور را یادېږي هسپتال ته وړله بیا مړه مور د اووه کلن ابوبکر مور څو ورځې تر مخه د زیږون پر مهال د وینې د ضایع کېدو له کبله مړه شوه. په دې سیمه کې نه روغتون او نه هم کوم روغتیایي مرکز شته. دلته تر ټولو نږدې پروت روغتون هم 25 کیلومتره لرې دی او زیاتره اوسیدونکي نه موټر لري او نه هم روغتون ته د خپل مریض رسولو لپاره د موټر کرایه. عبدالصمد هم د همداسې مجبورۍ ښکار دی. لور یې نازو له سهار راهیسې شدیده تبه لري. کومه ده د دې تبه ده اوس دا موږ د دې په دې سر او په دغه ورته اوبه موږ اوس شته نه موږ څه وکړو څه شی به موږ کوو ګوره که نه چې په دې باندې زه اوبه اوس وراچوم او د یخو مې د دې نه چې موږ وایي چې د دې اوبو نه بغیر په بل شي باندې موږ څه علاج شته نه دی چې موږ ویې کړو که بل ګاډی موږ دغه کوو نو زر 1200 روپۍ به موږ نه اخلي زر 1200 روپۍ چې زموږ وس کېدلی نو ولې به داسې کېده ډېر موږ دغه د دې کې موږ نه ماشومان مړه شي. د ګندا او مومندو سیمه د هغو قبایلي سیمو څخه ده چې له خیبر پښتونخوا ایالت سره ضم شوي دي. په دې وروستیو کې دلته لږ ډېر پراختیایي کارونه شوي دي خو بنسټیزې اسانتیاوې تر اوسه نشته. سړک همدا 4 میاشتې تر مخه جوړ شوی. اتیش کلن نعیم خان دلته د روغتون د نشتون له کبله شکایت کوي. دا بچي زما وبچي شپږ وه دا به ما په وږو وړل غریبان چې 8 کیلومتره لار ده موږ ته هسپتال نشته موږ د الګي ګنداوي ډېر تکلیف دی راته دا اوس ته 2-3 کاله وشو یو ډاکټر دی هغه راځي غټ قوم دی ډاکټر نشته هسپتال نشته دی. دا د حلقې ګنداب غرنیزه سیمه ده. دې منطقې ته د رسېدو لپاره د مومندو له مرکز غلنۍ څخه د 8 تر 9 ساعتو د پښو مزل دی په داسې حال کې چې په موټر کې یوازې نیم ساعت لاره ده. دا سیمه د مومند او ورسک له بند څخه یوازې کابو 15 کیلومتره لرې پرته ده. دلته د برېښنا پایې شته خو تر څو میاشتو تېرېدو وروسته هم سیمې ته لا برق نه دی ورکړل شوی. همداراز دا ښوونځی هم څو کاله مخکې جوړ شوی خو تر اوسه یې عمله نه ده پوره. د کلي خلکو د دې اره ټوبه کارولې خو څو کاله کېږي چې اوبه کمې شوي او مالګینې شوي هم دي. د نازیه کورنۍ غړي دا اوبه د جامو او ځان مینځلو لپاره کاروي. د نجونو د زده کړې په اړه د پوښتنو په ځواب کې نازیه یوازې دومره وویل چې ښوونځي ته ښوونکي نه راځي. د کلي نارینه وایي چې د دې ځای ښځې او نجونې له پردیو سړیو سره له خبرو ویریږي. جاوید خان وایي چې دلته زیاتره خلک باراني فصلونه کوي او د سیمې ځوانان په نورو سیمو کې د ورځې مزدوري کوي. په دې سیمه کې ورځې له 1400 تر 20 ساعتونو پورې برېښنا قطع کیږي. خو د الکې ګنداب 4 کلن ادم خان وایي چې هغه د پاکستان د آزادېدو په ورځ زیږېدلی او له هغه وخت راهیسې دا سیمه له بنسټیزو اسانتیاوو بې برخې پاتې ده. هغه پخوانی هغه د بابا آدم علیه السلام ژوند دی د هغه نمونه ځکه چې یو شي سهولت راته نشته دی او ډېرو تکلیفونو سره مخ هغه د څښلو اوبه ماشومان او زنانه هغه ځای کې ګودر دی هغې ته ځي نیمه ګینټه خو صرف هغې پسې مزل کوو نور نه راته هسپتال شته نه راته د موبایل سیسټم شته ستنمن نه راته اسکولونه شته دی غولی د ډېر څه نه بس 3 کاله کېږي چې قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا ایالت سره ضم شوي دي خو د حلقې ګنداو په څېر د ډېر شمېر سیمو خلک اوس هم د ژوند بنسټیزو اسانتیاوو ته سترګې په لار دي.